د ریاضي صنف خپرونې قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او وخت مو په خیر. هیله لرم چې د تل په څیر جوړ او روغ به وئ. ګرانو زده کوونکو درسونه مو څنګه تیریږي؟ ډیر ښه. ډاډه یم چې خپلو درسونو ته منظم مهالویش لرئ او هر مضمون په خپل ټاکلي وخت لولئ. دا په یاد ولرئ چې د هر درس مهم ټکي په خپلو کتابچو کې نوٹ او تکرار کړئ تر څو ښه مو زده شي. ګلالیو زده کوونکو ډاډه یم چې خپلو موخو ته د رسیدلو لپاره د خپل ژوند له هرې شیبې څخه ښه ګټه اخلئ. ځکه هرې موخې ته د رسیدو لپاره باید هڅه وشي او زیار وویستل شي، یعنې له زحمت پرته راحت نشته. نو راځئ خپل نننی درس پیل کوو، خو لومړی د زده کړې موخې په ګډه سره ګورو. هو ګرانو زده کوونکو، په دې درس کې لومړی له مساوي مخرجونو سره د نسبتي عددونو پرتله لولو او همدارنګه به له مساوي صورتونو سره د نسبتي عددونو پرتلې او له مختلفو صورتونو او مخرجونو سره د نسبتي عددونو د پرتلې په اړه وپوهیږو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، خپل نننی درس په یو غوره او جالب مثال سره پیلوو. ګرانو زده کوونکو، فرض کړئ علي او ادریس د سپورت مینوال دي. یوه ورځ دوی د ښوونځي د منډې یوه سیالۍ کې ګډون کوي. علي 2/3 حصه واټن او ادریس 1/3 حصه واټن وهلی ده. ستاسې په آن له دوی څخه کوم یو د سیالۍ د پای کرښې ته نږدې دی؟ علي که ادریس؟ ګرانو زده کوونکو، ومو لیدل چې علي او ادریس د منډې وهلو سیالۍ کې دي. نو راځئ دا پیدا کړو چې کوم یو د سیالۍ د پای کرښې ته نږدې دی. ګرانو زده کوونکو ښه پام وکړئ. لومړی د سیالۍ د پیل او پای ټکو ترمنځ فاصله په 3 مساوي برخو ویشو چې علي 2/3 برخې یعنې له 3 برخو څخه 2 برخې واټن وهلی دی او ورته وخت کې ادریس 1/3 یعنې له 3 برخو څخه 1 برخه واټن وهلی ده. نو لیدل کیږي چې علي 2 برخې واټن او ادریس یوازې 1 برخه واټن وهلی دی. نو ویلی شو چې علي د سیالۍ د پای کرښې ته نږدې دی. لکه څنګه چې وینئ، موږ او تاسې 2 نسبتي عددونه یعنې 1/3 او 2/3 پرتله کړل او پوه شو چې کوم کسر لوی دی. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب نن موږ او تاسې دا زده کوو چې نسبتي عددونه څنګه پرتله کړو، یعنې کوم نسبتي عدد لوی او کوم یو کوچنی دی، او د نسبتي عددونو د پرتلې لپاره چې له کومو علامو او سمبولونو څخه ګټه اخلو دا دي: د لویوالي، کوچنیوالي او مساوي علامې. د سمبول پرانستې خوا د لویو عددونو ښودلو او تړلې خوا یې د کوچنیو عددونو د ښودلو لپاره کارول کیږي. او که عددونه مساوي وي، د مساوي له سمبول څخه ګټه اخیستل کیږي. هو ګلالیو زده کوونکو، کوم سمبولونه چې مو ولیدل د نسبتي عددونو پرتلې لپاره ورباندې پوهیدل ډیر اړین دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې سمبولونو څخه د تام عددونو په پرتله کې هم ګټه اخلو؟ څه فکر کوئ؟ آیا د نسبتي عددونو او تام عددونو پرتله سره یو شان ده؟ نه، داسې نه ده، ځکه د نسبتي عددونو په پرتله کې یوازې د 2 نسبتي عددونو په لیدو سره نشو کولی ووایو کوم یو یې لوی دی، ځکه د یو نسبتي عدد مقدار د هغه په صورت او مخرج پورې تړاو لري. ګلونو زده کوونکو، ستاسې په آن نو څنګه 2 نسبتي عددونه سره پرتله کړو؟
ډېر ښه. غواړم لومړی حالت په پام کې ونیسو چې په هغه کې د دوه نسبتي عددونو مخرجونه سره مساوي دي. راځئ وګورو چې څنګه. که چیرې دوه نسبتي عددونه مساوي مخرجونه ولري، هغه عدد لوی دی چې د صورت عدد یې لوی وي. ګرانو زده کوونکو، کومه موضوع چې مو ولیده په دې معنا ده چې که یو عدد په مساوي برخو ویشل شوی وي، موږ یې یوازې اخیستل شوې برخې یعنی صورتونه مقایسه کوو. او د لوی صورت لرونکی کسر لوی کسر دی. د مثال په ډول قدرمنو لیدونکو دې دوه دایرو ته ښه په ځیر سره وګورئ. دواړه دایرې په 6 مساوي برخو ویشل شوي دي او یو شمېر برخې یې رنګ شوي دي. ګرانو زده کوونکو، ستاسې په ان د کومې دایرې ډېرې برخې رنګ شوي دي؟ ځکه دواړه دایرې په 6 مساوي برخو ویشل شوي دي. نو راځئ د دواړو دایرو رنګ شوې برخې حساب کړو. قدرمنو لیدونکو ښه ځیر شئ. په لومړۍ دایره کې له 6 برخو څخه 5 برخې رنګ شوي دي او په دویمه دایره کې 2 برخې رنګ شوي دي. که د رنګ شویو برخو شمیر په کسر سره وښایو، نو د لومړۍ دایرې 5/6 برخې او د دویمې دایرې 2/6 برخې رنګ شوي دي. پام وکړئ، په شکل کې ښکاري چې نسبت دویمې دایرې ته د لومړۍ دایرې برخې ډېرې رنګ شوي دي. نو ویلی شو چې د 5/6 کسر نسبت 2/6 کسر څخه لوی دی. د دې سربیره دا چې د دواړه کسرونو مخرجونه سره مساوي دي، نو که د دواړه کسرونو صورتونه سره پرتله کړو، دا وخت 5 لوی دی له 2 څخه. او له همدې امله 5/6 کسر له 2/6 کسر څخه لوی دی. ګلونو زده کوونکو، البته نسبتي عددونه د عددونو پر محور هم ښودلی او پرتله کولی شو. خو څنګه؟ راځئ په یو مثال کې یې وګورو چې څنګه ترسره کیږي. زه باید درته ووایم چې نسبتي عددونه د عددونو پر محور هم ښودلی شو او کولی شئ د عددونو له محور څخه د 2 نسبتي عددونو د پرتلې لپاره هم ګټه واخلئ. د بیلګې په توګه که وغواړو چې 5/6 نسبتي عدد پر محور وښیو، دا چې د کسر صورت د مخرج په پرتله کوچنی دی، نو مقدار یې هم له 1 څخه کوچنی دی. نو له 0 څخه تر 1 پورې فاصله په 6 مساوي برخو ویشو چې هره برخه د 1/6 برخه ښیي. 5/6 عدد هم په حقیقت کې د دې فاصلې 5مه برخه ده او همدارنګه 2/6 عدد هم د فاصلې 2مه برخه ده. دا چې 5/6 عدد د 2/6 ښي لوري ته دی، نو له 2/6 څخه 5/6 لوی دی. ګرانو زده کوونکو، ښایي تاسې ته پوښتنه پیدا شوې وي چې که د 2 کسرونو صورتونه سره مساوي وي، نو څنګه یې پرتله کړو؟ په ډېره ساده توګه یې پرتله کولی شو. دا چې څنګه، راځئ ویې ګورو. که د 2 نسبتي عددونو صورتونه سره مساوي وي، هغه عدد لوی دی چې کوچنی مخرج ولري. د ریاضي صنف خپرونې قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې وویل شول، د مساوي صورتونو درلودونکو کسرونو په پرتله کې مخرجونه سره پرتله کیږي او هغه کسر لوی دی چې کوچنی مخرج ولري. ځکه په یو نسبتي عدد او یا کسر کې
هر څومره چې مخرج لوی وي د کسر مقدار کوچنی کیږي او همدارنګه کله چې مخرج کوچنی وي نو د نسبتي عدد مقدار لویږي. د مثال په توګه 5/8 او 5/10 نسبتي عددونه سره پرتله کوو. ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې دوه کسرونه په انځوریز ډول وښیو په ورته اندازې سره دوه مستطیلونه په پام کې نیسو چې لومړی یې په 10 برخو او دویم یې په 8 برخو ویشل شوی ده. لکه څنګه چې وینئ په دواړو مستطیلونو کې 15 برخې رنګ شوي دي. نو رنګ شوي برخې په لومړي مستطیل کې 5/10 او په دویم مستطیل کې 5/8 دي. انځور کې هم وینئ چې دویم مستطیل د لومړي مستطیل په پرتله ډیره رنګ شوې برخه لري. د دې سربیره دا چې په دواړو کسرونو کې صورتونه مساوي دي نو مخرجونه یې پرتله کوو. وینو چې 10 عدد لوی دی له 8 څخه. دا چې د 5/8 کسر مخرج د 5/10 کسر له مخرج څخه کوچنی دی نو د 5/10 په پرتله 5/8 کسر لوی دی. ګرانو زده کوونکو د دې موضوع په اړه مو هم وویل چې که د دوه کسرونو صورتونه یا مخرجونه سره مساوي وي څنګه پرتله کیږي؟ خو که د نسبتي عددونو صورتونه او مخرجونه سره مساوي نه وي ستاسې په ان څنګه یې سره پرتله کړو؟ راځئ په ګډه یې مثال کې ګورو. ګرانو زده کوونکو وګورئ او ووایئ چې د 5/6 او 3/4 نسبتي عددونو پرتله کې کوم یو لوی دی؟ 5/6 یا هم 3/4؟ قدرمنو لیدونکو د هغه نسبتي عددونو د پرتله کولو لپاره چې صورتونه او مخرجونه یې سره توپیر ولري باید صورتونه او مخرجونه یې سره مساوي کړو. له هغې وروسته په اسانۍ سره پوهېدلی شو چې کوم کسر لوی دی. باید ووایم چې د نسبتي عددونو په پرتله کې موږ غوره بولو چې د کسر مخرجونه سره مساوي کړو ځکه له مساوي مخرجونو سره د کسرونو پرتله اسانه کیږي. دا چې څنګه راځئ په ګډه یې ګورو. ګرانو زده کوونکو د نسبتي عددونو هم مخرج کولو لپاره د دویم کسر مخرج د لومړي کسر په صورت او مخرج کې ضربوو او د لومړي کسر مخرج د دویم کسر په صورت او مخرج کې ضربوو. له دې وروسته د دې دواړه کسرونو مخرجونه یو شان کیږي او په اسانۍ سره کولی شو د کسر صورتونه مقایسه کړو. په دې مثال کې د 5/6 مخرج یعنی شپږ د 3/4 کسر په صورت او مخرج کې ضربوو چې حاصل یې 18/24 کیږي او د 3/4 کسر مخرج یعنی 4 د 5/6 کسر په صورت او مخرج کې ضربوو چې له 20/24 سره مساوي کیږي او ګورو چې د دواړه کسرونو مخرجونه مساوي شول نو صورتونه یې سره پرتله کوو چې کوم یو لوی دی. دا چې 20 عدد لوی دی له 18 څخه نو د 5/6 کسر له 3/4 کسر څخه لوی دی. د ریاضي صنف خپرونې قدرمنو لیدونکو او ګلونو زده کوونکو لکه څنګه چې مو ولیدل د کومې طریقې په اړه چې مو درته وویل کولی شئ دواړه نسبتي عددونه مقایسه کړئ او معلومه کړئ چې کوم نسبتي عددونه لوی دي. هو ګرانو لیدونکو هیله لرم د نسبتي عددونو پرتله باندې ښه پوه شوي وئ او زده کړي مو وي. اوس هم خپل ننني درس ته یوه لنډه کتنه کوو. که دوه کسرونه مساوي مخرجونه ولري هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي.
که دوه کسرونه مساوي صورتونه ولري هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. که دوه کسرونه بیل صورتونه او مخرجونه ولري لومړی یې هم مخرج کوو او بیا یې صورتونه له یو بل سره مقایسه کوو. د ریاضي صنف خپرونې قدرمنو لیدونکو د خپلې نننۍ خپرونې د پای شیبو ته راورسېدو او ګرانو زده کوونکو تاسې هم هڅه وکړئ چې خپل درسونه له خپل مهالویش سره سم ولولئ او تکرار یې کړئ چې هیڅ وخت مو هیر نشي. تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل او ملګری شه.